نو اوس کوم ګاونډي ته سړی ول هدیه ورکړي ستا خو ډېر ګاونډیان دي نو دا باب ذکر کوي عن عائشة دا اتیم نمبر حدیث دی عائشة رضی الله عنها فرمای قلت ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لی جارین یقینا زما دوه ګاونډیان دي فإلى ایهما زه کوم یو د دې دواړو نه اهدي زه ورته هدیه ورکم قال نبی صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر فرمایل الى اقربهما منك بابا الى اقربهما اغه نږدې د دې دواړو نه منك تا ته بابا په دروازه کې نو په دې حدیث کې دا ادب مونږ ته بیان شو چې کوم ګاونډي دروازه مونږ ته ډېره نږدې وه هغه اول حقدار دی چې هغه سره احسان سړی وکړي بیا ورپسې چې بل ګاونډي نه دا څومره ښه ښې مسلې دي مهمې مسلې دي چې د الله پیغمبر علیه الصلاة وسلام بیانوي ځکه چې کوم نږدې دروازې والا دی دا دې پرېښې او بل سره تعامل ښه کې قیمت کې به دا ستا ګریوان ته لاس اچوي وروسته بابونه را روان دي په دې باب کې او حدیث را روان دي چې ګاونډي په قیامت کې د تا نه بیا څه غواړي نو دا ډېرې درنې مسلې دي عزتمندو په وړه سترګه ورته مه ګورئ حدیث کې به فایده وي چې هر کله څومره ګاونډي نږدې وي هغه اولا وي او ډېر حقدار وي په نیکۍ سره د بل نه همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي چې باید سړی نیکو اعمالو کې ښه کارونه کې اعلی اول وکي افضل وکي مبذول فریدي لکه اوس ګورل ته دواړه ګاونډیان دي د دواړو سره ته احسان کوه دا به کې لیکن اوس د اولنی ګاونډي چې کوم تا ته نږدې دی او بیا ور د دروازې نږدې دی بیا ورپسې بل دی د اولني سره احسان کول په تا باندې دا ډېر ثواب لري په نسبت د دې باندې نو ته شروع د اعلا نه وکړه چې کم ډېر ثواب لري په هغې باندې شروع وکړه دا په هر یو عمل کې دا یو مثال شو هر یو عمل چې ډېر ثواب یو کار لري هغه باندې اول شروع وکړه چې څومره نږدې وي په دې کې ستا هغه نفع هم زر رسیږي خیر زر رسیږي مسلمان به صفت دا وي فاستبقوا الخیرات نیکۍ ته به منډه وایي جلتي به کوي نه کوم چې نږدې دروازې والا دی ته چې دې له ځې په نسبت د دې باندې د دې ته زر رسیږي دې ته به یو څو منټه بعد رسیږي نه حرص په نیک اعمالو باندې وکړه ولو که یو منټ فرق هم پکې وي دا پکې فایده ده او بل دا دی چې په دې کې وخت هم درته فایده کېږي